دا ورور سوال کړی دی وایي ما سره څه پیسې دي د یو کس نه مې په رشوت کې اخیستې دي او اوس زه په دې باندې خفه یم راته پته ولګېده چې دا حرام دي د دې مال نه ځان خلاصول غواړم او اراده مې ده چې دا به زه په غریبانو باندې ټولې لګو خو زما یو ملګری دی د هغه پیسو ته ډېر سخت ضرورت دی هغه وایي چې ماله یې قرض راکړه نو سوال اوس دا دی چې زه هغه نه قرض ورکولی شم او که نه او که زه ورله قرض ورکړم بیا یې ترې راولم بیا به هم زه غریبانانو له ورکوم جواب د دې مسلې هغه دا دی اول دا یاده کړئ هر چا سره چې حرام مال دی که هغه یې د رشوت په طریقې سره ګټلی او که هغه یې په نورو حرامو سره په ده لازم دي چې دې توبه وباسي الله ته او د دې مال حرام مال نه ځان خلاص کړي او د هغې د خلاصولو طریقه دا ده چې دا به فقیرانو مسکینانو له او د مسلمانانو چې کوم عام مصالح دي لکه لاره کوڅه وله جوړه که کویه وله وباسه او داسې څه کارونه پرې وکړه اجر پرې تا ته نه میلاویږي په نیت د صدقې نه په څه نیت مال نه ځان خلاصوم بس تا له الله اجر نه درکوي په حرامو لګولو باندې ځکه چې حدیث کې راځي چې ان الله طیب لا یقبل الا طیبه الله پاک دی نه قبلوي مګر پاک مال نو دا مال خو پلیت دی الله یې نه قبلوي نو دا مال په ته د دې نه ځان خلاصوي اوس راځو دی وایي زه یې دې ملګري له ورکوم نو ګوره د هغې یو حل شتي که دا ملګری ستا غریب غریب دا مال وله ټول ورکه په نیت د دې چې ته ترې ځان خلاصوي وروره دا مال ستا شو واله بس خبره ختمه شو دګې ته خو بیا هم په غریب لګې که نه او دا هم غریب دی نو قرض ورکولو ته څه ضرورت شو خو مال وله ټول ورکړي چې خبره ختمه شي او که چېرته دا سړی مالداری یعنی فقیر نه دی خو څه وخته پورې پیسو ته ضرورت دی علي او بیا یې درکوي نو څه حرج نشته چې ته هغه له څه وخته پورې ورکړي دا هم یو فایده ده مسلمان ته او په دې نیت چې زه ځان د دې نه خلاصوم او ځان ته یې څنګه خلاصوم چې د یو محتاج پې مرسته کوم دا قرض چې غواړي خو محتاج دی که نه چې کله یې تا ته بیا دا راواپس کړو نو بیا یو غریب له ورکه او ځان ته څه که ځان ته خلاص که ها او دا به غورئ چې تا هغه کس ته دا ووایي چاله چې قرض ورکوې که نیټه پوره شوه او زه ومه ماله به یې واپس راکړي او که زه نه ومه نو چېرته غریب فقیر له به یې ورکړي چې ته د دې مال نه خلاص شي نو دی طریقه ده حرام مال د خلاصېدو دا طریقه ده